ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. رضينا بالله تعالى جل جلاله ربا وبالإسلام دينا وبحضرة محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا إله العالمين ويا حضرة خير الناصرين، از روزی که پیدا شده‌ایم در خلقت انسان تا الآن از گناه صغیره و کبیره، حق الله و حق العباد و حقوق الوالدین و اشرک خفی و اشرک جلی آنچه از من صادر شده است دانسته و نادانسته توبه کرده‌ایم و پشیمان شده‌ایم و به درگاه تو باز آمدیم. كما قلت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. در طریقه عالیه حضرات عالی درجات نقشبندیه أحرارية مجددية معصومية قيومية عمرية داخل طريقة إشانان ومريد إشانان شدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم. بايعت على طريقة صديق أكبر رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. په دې طریقه کې درې شیان ضرور دي. اول چې څومره د سړي وس رسېږي خپل ځان او شریعت برابرې، ځکه موږ داسې الله تعالی پیدا کړي د شریعت لپاره، بغیر د شریعت نه په هېڅ لار کې کامیابي نشته. دوم چې کوم ذکر چاته وکړو چې څومره یې چې ډېر کې د انسان الله تعالی ته دومره ډېر نږدې کېږي، ګناهونه یې معاف کېږي، په جنت کې خدای پاک غټ مقام ورکوي. دریم به د خپل شیخ سره اخلاص و محبت وي. دا درې شرطونه چې په چا کې څومره ښه موجود دي، خدای پاک د یوه انسانانو کارونه ښه جوړوي. تاسو چې ذکر کوئ دا نوي مریدان ملګري چې پوه شي، ډېر اسانه ده. خوله پټه نیسئ، شونډې په شونډو کېږدئ، غاښونه په غاښو باندې کېږدئ، شونډې ژبه ستونی مه ښوروئ. درې ګوتې د چپ د لاندې زړه ته دا زړه کې په پټه خوله الله الله وایه. سم مه بندوئ، ستا د خپله د پزې نه جاري وي، صرف په زړه کې پورته طرف ته لکه دا زړه پورته وایي الله الله الله. حساب نه لري، ناستې سړی ولاړ یې پروت وي او دس وي که نه په هر حال کې کړی شي، ځکه الله تعالی به موږ نه په هر حال کې ذکر غواړي. خدای پکې چې لمونځ مو وکړو بیا به تاسې ذکر کوئ، په ولاړ یې په ناست یې په پروت یې. خدای دې متعال یې ډېر ذکر کوي، ډېر ذکر. دا معنی ابن عباس رضی الله عنه یې ولاړ یې، ناست یې، پروت یې، مقیم یې که مسافر یې، جوړ یې که مریض یې، موړ یې که مسکین یې، په وچه کې یې که په دریاب کې یې، شپه یې که ورځ یې، الله تعالی دې موږ نه په هر وخت کې ذکر غواړي. نو چې څومره سړی ذکر ډېر کوي، د الله تعالی په امر عمل راځي او د خدای پاک بیا وعده ده چې فاذکروني اذکرکم، تاسې ما یادوئ زه به تاسې یادوم. الله تعالی دې موږ تاسې هغه خلک کړي چې الله موږ یاد کړي، او خدای پاک دې د دغه نعمت عظیم د شکرانې توفیق راته نصیب کړي چې څوک بنده الله یادوي، د الله رحم بیا بیخي ډېر زیات ده. الله یې په خپل رحمت باندې یادوي. نو په هر حال کې که یو وخت کې مه پرېږدئ، خو کم از کم په ورځ کې یو نیمه ګنټه اندازه وخت، که په یوه وخت نه وي په دوه وختو چې سړی ټیم ورکړي،
په اوداسه مخ په قبله کښېني سترګې پټې کړي یا د خپل پیر رنګ په یاد کړي لکه ما سره مخامخ ناست ده بیا یې په ذکر کې الله تعالی اثر ډېر پیدا کوي. زه اوس 3 وارې په زور الله الله وایم ټول ملګري خپل زړه ته پام کوئ. الله 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 ټول ملګري د زاړه خپلو ټولو وظیفو ته ښه متوجه شي. د توبې کې ډېر لوی اثر یې خدای پاک ډېر لوی کار اوس جوړوي. نور که داسې چې ځای په ځای د صفو په شکل ځانونه برابر کړو د جمع وخت نږدې ده د جمع لمونځ به بیا نه خرابېږي. نور خپل ذکر کې دا ډېر بهترین مقام ده. تر دغه مقامه 5 منټه به پاتې یا به 3 منټه پاتې ثواب یې بېحده زیات ده. خو چې هغه رانه ضایع نه شي بیا د لمانځو په وخت کې تکلیف نه وي. صرف داسې مخونه د قبلې په لوري ځای په ځای باندې ذاتي هغه صفونه اندازه چې برابر شي لمونځ به نه خرابېږي. ډېر مخ طرف ته کوشش مه کوئ چې هلته د امام نه خلک بیا مخته کېږي. که دلته نه یې هغه شا طرف ځای خو ډېر ده یو خواته لاندې کوز چې څادرونه واچوئ هغه میدانه ډېر یو خواته نیم یو خواته خلاص ده. د ماښام لمانځنه وروسته به انشاءالله د شپې تر 11-12 بجو پورې پروګرام جاري وي او مولوي صاحب عبدالحکیم سجاد هم تشریف فرما ده. کوشش وکړئ چې پروګرام کې تر پایه راسره پاتې شئ. لمانځنه وروسته به انشاءالله موږ بیا لایف راځو.